سلامونه درنو لیدونکو، امید لرم تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن درته د غزل عنایت په اړه په زړه پورې مطلب لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او سحر میډیا چینل درسره سبسکرایب کړئ. غزل عنایت ویلی دی: مینه کول د ژوند تر ټولو ستره ډالۍ ده او زه له ټول هغه مینوالو او زړه راتېرو سره چې په پرلهپسې توګه یې زما نه ستړي کېدونکي ملاتړ کړی مینه لرم او تل به یې ولرم. د پښتو او دري ژبو مشهور سندرغاړي غزل عنایت مینه کول د ژوند تر ټولو ستره ډالۍ ګڼلې او له مینوالو یې مننه کړې چې دغه ستره ډالۍ یې ورکړې ده. نوموړې زیاته کړې ده چې پرته له شکه زه ډېر ویاړم چې زما مینوال چې د ښه شخصیت، احساس او پوهې لرونکي دي. مننه کوم چې تل زما ترڅنګ ول. دغه راز هغې ویلي دي چې تاسو د خپل ژوند تر ټولو ستره ډالۍ چې هماغه مینه لرل یا مینه کول دي ماته را ډالۍ کړه. د یادولو وړ ده چې غزل عنایت په 1980 کال په کابل کې زیږېدلې ده. کورنۍ یې د لغمان ده. له 2008 کال راهیسې پاپ او فولکلوریکي سندرې وایي. دغه راز لومړنۍ افغان میرمن ده چې له 1.2 میلیونو څخه زیات مینوال لري.